بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکۍ له لمن د ټول برغو جوړ اوسئ. نن 28م لیسن وایو، پیج لیاوټ ټاب وایو چې په دې کې پیج سیټ اپ ګروپ او همدارنګه پاراګراف ګروپ وایو چې په دې کې کوم موضوعات دي. کنټرول ډبلیو کنټرول ان راځو لیاوټ ټاب ته. دا هم یو ریبون لري چې هر په دې ریبون کې درې ګروپونه دي: پیج سیټ اپ ګروپ، پاراګراف ګروپ او همدارنګه ارینج ګروپ، چې ان شاء الله پیج سیټ اپ او همدارنګه پاراګراف ګروپ نن ووایو. په لومړي کې مارجین د مخکې مو هم ویلي وو، مثلا زه دلته نوشته کوم ایکوال آر ان ډي. اوس دلته هم ویلي وو چې ډبل او که مارجین برخش کې د دوه پوزیشنونه چې په کوم شکل وي، لینډسکیپ یې د ټول پیج سیټ اپ، دلته مو هم دغه موضوعات یو څه ویلي وو، اما دلته بیا په تکراري شکل او د یو څه کمانډونو څخه په استفادې سره نن به دا ووایو. هغه لکه کالم د یو څه نور دي، دلته هغه اضافه شوي. مرجین د موږ کولی شو دوی څخه په استفاده سره د صفحې هغه چار طرف څلور خواوې چې دي هغه ورته جریان کړو. نو د ټاپ نه څومره وي، د لیفټ نه دلته باټم نه څومره، رایټ نه څومره وي، د انچ په اندازه موږ ته هغه تعینولی شو دوی څخه په استفاده. بل چې دی ایدو څخه په مودي او لینډسکیپ او پورټریټ شکل مو کولی شو د صفحه چینج کړو. بل چې د صفحې صاحب دی چې په کومه اندازه وي، د ای 3 په اندازه وي، د پای په اندازه وي، موږ کولی شو دلته هغه تعین کړو. ځکه موږ ای پور استفاده کوو نو همدا سلیکټ کوو. ای چې ده مخکې موږ ویلي وو د الټرنیټیو په معنا ده ای پور. نو بل موضوع چې کومه ده د کالمز موضوع ده. دا که چیرې موږ اخبار غواړو د دې څخه استفاده کولی شو. مثلا کنټرول ان چې یوه نوې صفحه خلاصه شي، دلته زه دا انتخابوم. دلته لیاوټ کې لومړی هماغه په عمومي شکل چیرې وي دوه کالمه که دلته ولرو، یو دلته یو دلته، که درې ولرو، که یوه طرف ته اندازه ولري یا رایټ ته یا لیفټ ته کولی شو. مثلا دلته زه اوس لیکم ایکوال آر ان ډي یو پاراګراف غواړم. دلته اوس که چیرې زه غواړم چې بیرته بل کالم ته لاړ شم، کنټرول شیفټ انټر به ووهم، هماغه بل کالم ته ځي. دلته هم ایکوال آر ان ډي یو پاراګراف، دلته هم زه غواړم چې انټر کړم. په دې شکل کولی شو موږ دوه کالمه دلته که چیرې وغواړو درې کو هم کولی شو. اوس کنټرول شیفټ انټر سره موږ کولی شو بل کالم هم دلته اضافه کړو. ایکوال آر ان ډي دلته بل کالم هم اضافه کولی شو. او که چیرې وغواړو چې د لیفټ او رایټ طرف ته وي، مثلا یوه طرف ته کم یوه طرف ته زیات وي، یا رایټ نه لیفټ طرف ته وي یوه طرف ته کم زیات وي، دوی زموږ هغه ورته تعینولی شو. او که چیرې دلته خو نور آپشن دي، ما په لومړي شکل وي، په دې شکل وي، په دې شکل وي، دلته هم موږ کولی شو د کالم اندازه ورته تعین کړو. مثلا اوس درې دي، څلور، پنځه، موږ اجازه ورته هغه تعینولی شو. چې په دې کې آخري حد مثلا زه اوس ورته لیکم 50 ثانیې، ما ته دلته وارنینګ کوي چې 45 کالمه تاسو جوړولی شئ، دونه زیات نشئ جوړولی. نو هماغه درې څه دي، درې. اوس د لیفټ نه رایټ ته که چیرې دا وغواړو، دلته هغه تغیرات ورته راځي. یا که چیرې وغواړو چې د دوه کالمونو ترمنځ لاین راشي، هم یې هغه ورته څه کولی شو، تعینولی شو. اندازې دلته چې څومره ښي طرف چپ طرف ته وي، دلته اندازې د لاینونو نه هغه موږ ورته څه کولی شو، تعینولی شو. مثلا د دې شکل هغه لاینونه دلته ایجاد کړل شول. او همدارنګه که چیرې مثلا 15 کالمه وي او ټول په ایکوال شکل وي، د هغه کوم کالمونه چې دي په مساوي اندازه وي، ایکوال کالم وي چې وي، یعنې په مساوي اندازې د فاصلې وي، سپیسینګ او هغه عرض یې وي، اجازه ورته کولی شو. او که چې د بر طرف ته وي، بر یو هغه ورته فاروارډ کوو. او ما دلته د ټول ډاکومنټ لپاره وي، که د ښکته ډاکومنټ لپاره بر یوه نوشته وي، نو ښکته لکه د جدول په شکل یا هغه په انګلیسي کې ډکشنري کتاب او داسې شکل وي، موږ هغه ورته څه کولی شو،
سټارټ که نوی کالم وغواړو هم د بل کالم هم ورته اضافه کولی شو. مثلا په دې شکل وي. دلته هم ویدیو څخه په استفاده هم ویدیو پوزیشنونه ور چینجولی شو. مثلا په دې شکل زه ویدیو څخه په استفاده هم څه کولی شم د هغه پوزیشنونه چې کومه اندازه دا وي هغه پوزیشن یې ورته چینجولی شو. دا هم هغه د کالم بخش چې په کومه اندازه وي. بل چې دی د بریک بخش دی چې یعنې یو متن که چیرې موږ ولږو مثلا کنټرول W کنټرول do not save کنټرول N دلته راځم یا همغه بله صفحه چې کومه او دلته دا صفحه کې زه غواړم چې بریک واخلم یعنې دغه کوم لاندې پاراګراف چې دی په بله صفحه کې لاړ شي یعنې 2 صفحې نه یوه صفحې ته لاړ شي. د پیج بریک سره مخکې مو هم ویلو یعنې هغه پاراګراف په 2 برخو وویل شو چې یوه برخه دلته پاتې شوه یوه برخه یې دوهم پیج ته بریک کړل شو. او که چیرې وغواړو د یوه کالم نه بل کالم ته مثلا دلته څو کالمونه موږ جوړ کړي زه دا سلیکټ کړم دونه غواړم چې 2 کالمونه جوړ کړم. اوس غواړم زه دلته یمه غواړم چې بل کالم ته یعنې کنټرول شفټ انټر ونه ووایم په پروفیشنل شکل زه غواړم لاړ شم. په دې شکل زه کولی شم د یوه کالم نه بل کالم ته لاړ شم. بل چې هم د ټکسټ ورفریم د یعنې د کالمونو د 2 طرفو طرف ته د دې په طریق هم تللی شم یعنې هغه خپل پوزیشن چې کولی شم چینجولی شم. یا هم ورته ویلی شو چې د انټر په شکل چې کار کوي نو د یوه لاین نه بل لاین ته چینجېږي په دې شکل. یا دلته که چیرې موږ په دې شکل دلته موجودیت ولرو نه بل لاین ته چینجېږي دلته د انټر په واسطه هم وکولی شو. بل چې دی د سیکشن بخش دی چیرې موږ پاراګراف ولرو مثلا کنټرول W do not save کنټرول N دلته equal RND A4 وایم چې زیات شي. په دې کې زه دلته سیکشن بخش ایجادوم. په دې کې مثلا زه دغه بخش ته چې کوم یو سیکشن بل هم دغه لومړی سیکشن شو مثلا موږ کولی شو چې زه سیکشن چې کو چینج کړو. په دې بخش کې بریک کې راځم بل سیکشن اخلم. دوهم سیکشن د ما دلته دی دلته هم بل سیکشن اخلم. سیکشن چې دی مشخص تغیرات دپاره دی یعنې هغه برخې موږ معلوموو د څخه په استفاده سره چې په دې بخش کې د موږ دا کار دی په دې بخش کې موږ دا لیکنه ده په دې بخش کې د موږ دا لیکنه دی زه موږ کولی شو یعنې دلته بل سیکشن 3 سیکشنه موږ واخیستل. دا هم د سیکشن بخش و. او که چیرې کنټینیو په شکل وي هم کولی شو بل سیکشن هم واخلو بل سیکشن هم واخلو. او که ایون پیج په شکل وي جفت په شکل هم کولی شو د زموږ سیکشن واخلو چې په کوم شکل وي. یا هم آډیټ شکل وي هم کولی شو چې په سیکشن نه یعنې هغه سیکشن بخش چینج کړو یعنې د دریم نه لومړي ته یا د دوم نه څلورم ته داسې شکل چینج شي. بل بخش چې دی د لاین نمبر بخش دی مثلا کنټرول W do not save کنټرول N دلته هم لیکم equal RND انټر کوم F4 وهم چې ورته زیات شي. اوس مو دغه لاینونه څه رقم هغه شماره ورته تعیین کړو چې څو هم لاین د دې څخه کنټینیو په شکل وي نو د لومړي نه شروع لومړی لاین دوهم لاین درېیم داسې په دې شکل څومره لاینونه ولرو هغه موږ کولی شو د څخه په استفاده معلوم کړو. او که ریسټارټ یې کړو چې یعنې هره صفحه جدا جدا لاین ولري دا صفحه د یوه نه بیا شروع دی په دې کې هم جدا د یوه نه شروع شوی دی. اما هر سیکشن یعنې موږ سیکشنونه ولرو دلته زه سیکشن جوړم بریک بل سیکشن اخلم او دلته هم بل سیکشن اخلم. اوس راځو چې هر سیکشن زموږ څه شي چې جدا جدا راشي هم یې څخه دلته کولی شو ریسټ یعنې دا سیکشن جدا شو بیا دا سیکشن جدا دی بیا دا سیکشن جدا دی این نمبرونه جدا جدا وي. او که سپریس وي کرنټ پیج وي د هر پیج جدا جدا وي هم کولی شو د شکل.
او که نان وي یعنې هیڅ نه وي هم موږ هغه ورته تعینولی شو. بل چې دی لاین نمبر آپشن دی، دلته هم دې څخه هم موږ کولی شو دلته لاین نمبر آپشن کې تغیرات راوړو. دلته مو هم ویلي وو مثلا زه راځم دلته نان کوم که نه نان سیکشن کوم، هر سیکشن دلته موږ یعنې په دې کې هم هغه نان کوم د شکل. اوس راځم دلته دلته هم د لاین بخش کې چې کومو دلته که چیرې موږ اډیټ لاین نمبر کوو د یوه نشیرو یا د دوم نشیرو دلته موږ هغه ورته تنوي دریم نشیرو په کوم فارمټ شکل وي په کوم اندازه وي د لاین نمبر هم دلته ورته کولی شو چې څومره وي او کاونټ څومره ورسره جمع شي، یعنې دلته یو عدد ورسره جمع کېږي، دوه ورسره جمع شي، درې دوزه موږ استفاده کولی شو. ریسټارټ ایچ پیج په هر صفحه کې د ریسټارټ شي، که ریسټارټ ایچ سیکشن په هر سیکشن کې د ریسټارټ کړل چې تکرار کړل چې کنټینیو شکل وي یعنې ادامې په شکل وي هم کولی شو. د زه ورته شی کو اډجست کړو یعنې دوه ورته اضافه شول، اضافه کېږي. د دې بخش هم شو که چیرې وغواړو چې د هېڅ نان شي کولی شو د دې ورته انتخاب. بل چې دی د هایفنیشن بخش دی، یعنې زه اوس دلته مثلا نوشته کوم دلته افغانستان که نه دلته نه زه چېرته ځم دلته افغانستان که چیرې وغواړم د هایفنیشن واخلي اتوماتیکلی هم ورته چې کولی شم انتخاب کوم چې هغه هایفنیشن واخلي په دې شکل یا هم افغانستان په شکل هایفنیشن په شکل کمپلیټ دی دلته ځکه په دې خاطر موږ ته هغه راکوي مثلا دغه شکل دغه علامه چې کومه ده د دې هایفنیشن علامه ده دلته چې موږ ته ښکارېږي چې د بل څه میکس وي او که چیرې مینوال شکل وي هغه هایفنیشن موږ هم ورکولی شو، که اتوماتیک شکل وي مینوال شکل وي موږ زه ورته او دلته هم آپشنونه دي چې په اتوماتیکلی هایفنیشن ډاکومنټ ولري یا یې ونه لري. که چیرې حروف لوی وي کاپس وي هایفنیټ ورډ ان کاپس که ولري یعنې په لویو حروفو هم شوي هایفنیشن واخلي که ونخلي زه هغه ورته سلیکټ کولی شم. بل د هایفنیشن هغه اندازه هم دلته زون ورته معلومولی شو او لیمیټ چې په کومه اندازه وي هایفنیشن واخلي هم موږ هغلته ورته تعینولی شو. دا هم د پیج سیټ اپ مربوطه ګروپ موضوعات وو. بل چې دی د پروګراف موضوعات دي دا مخکې مو هم ویلي چې دلته انډنټ دی، دلته فاصلې چې ورکول کېږي، د سپیسینګ بخش دی، دلته هم هماغه موضوعات دي د انټنټ سپیسینګ کوم طرف ته ښي طرف ته څومره لاړ شي دلته په پروګراف بخش کې هم دلته ویلي وو په دې شکل په کومه اندازه پریسټ لاین یې پاتې شي انډنټ واخله نور په خپله اندازه وي په څومره اندازه وي دلته هغه اندازې ورته چینجول شو. دا مخکې درسو کې چې کړي وو ویلي وو. دلته هم کولی شو هغه اندازې د انډنټ ورته موږ چک په دې شکل وي په دې اندازه انډنټ ولري په دې اندازه ولري او څومره سپیسینګ ولري هغه فاصله د خطوطو منځ ولري آفټر یې څومره وي بیفور مخکې یې څومره وي او وروسته یې څومره وي هغه اندازې زه ورته څه کولی شو تعینولی شو. دا هم د پروګراف ګروپ هغه انډنټ کوم مربوط یا د سپیسینګ کوم مربوط شان چې وو مخکې مو هم ویلي وو دلته یو ځل بیا تکرار راغلی دی. دلته هم هغه موضوعات راوړل چې د لیفټ نه رایټ د ډایرکشن وي یعنې په دې شکل وي موږ هغه ډایرکشن او نور شان ورته څه کولی شو د څخه په استفاده ورته چینجولی شو په دې شکل وي. دا هم د پروګراف ګروپ موضوعات